په تورخم کې هیواد ته راستنېدونکي افغانان تر 10 ورځو قرنطین کیږي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په مشرۍ د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې غړو پریکړه وکړه چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو په تفاهم به د دروازې خلاصېدو سره سم هغه بندیان پاتې افغانان چې د تورخم له لارې داخليږي له 14 څخه به تر 10 ورځو پورې په یاد ښارګوټ کې قرنطین شي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویل د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د افغانستان او پاکستان حکومتونو په تفاهم د تورخم دروازه د مسافرینو پر مخ خلاصېږي، خو هغه افغانان چې هېواد ته داخليږي په تورخم ښارګوټي کې به له 14 څخه تر 10 ورځو پورې قرنطین شي. نوموړي وویل چې په قرنطین کېدو کې ټول لویان، ماشومان، میرمنې او فامیلونه شامل دي چې په تورخم ښارګوټي کې به ورته د اوسېدو لازم تدابیر ونیول شي. هغه د کمیټې غړو ته سپارښتنه وکړه چې په تورخم ښارګوټي کې قرنطین کېدونکي کسانو ته د امنیت، روغتیا او نورو برخو کې د تدابیرو نیولو په موخه اجراات ترسره کړي. د ننګرهار والي په مشرۍ د کمیټې غړو همداراز پریکړه وکړه چې د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه هیڅوک نشي کولای چې په دې ولایت کې خپل کورونه او جایدادونه له دې وروسته په کرایه ورکړي. په یاد کمیټه کې د ننګرهار والي، ولایت مرستیال، امنیه قومندان، ولایتي شورا غړي، دولتي او خصوصي سکتورو ادارې مسؤلینو او یو شمېر نورو ګډون کړی و چې په موضوعاتو تر بحث وروسته یادې پریکړې وکړې. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. کوم دغه ویډیو خوښ شوی حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا